بدترین کور په کورونو کې دا ده چې یتیم سره پکې ظلم کیږي، بهترین کور دا ده چې یتیم پکې خوشاله وي. حضرت داود علیه السلام تعالی وایي کن للیتیم کالاب الرحیم. دې پوښتنه نه کوي چې سره جوړه کې په حجره کې ښه بس نکاح وتړي الله دې غر کې. نو ګورئ دا داسې یو غلطول دي، دا اصیل خرڅول دي، حرام قطعي ده، ګناه کبیره ده. اصیل خرڅول ګناه کبیره ده، د الله په جنګ کې واقع. زما دا مشوره د نظام په سطح ده چې ښځې دې ارزانه کړي، چې زموږ ځوانان په ودونو سي ډېرو د فساداتو مخنیوی کېږي ورسره. د نظام په سطح دا خبره کوم مشوره مې دا ده چې په کار دا ده چې په قومونو کې دا ذهن سازي وکړي. على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. مسلمانان ورونو الله دې موږ تاسو نه فرضي نفلي ټول عبادت په دربار علاقه کې قبول منظور وګرځي. الله وی واتقوا الله، دې الله نه ویریږئ، الذي هغه ذات نه تساءلون چې یو تر بل تاسو سوالونه کوي، به په نام دې الله باندې. او بیا الله وی واتقوا الارحام، ویریږئ تاسو د صله رحمۍ نه ان تقطعوها، چې صله رحمي کاټ کړئ. صله رحمي متعلق به یو دوه خبرې نورې وکم. صله رحمي کول دې سره عمر زیاتېږي، خو صله رحمي دې ته نه ویل کېږي چې یو سړی تا سره خپلولي پالي تیم ورسره پالي. که بیا تا سره کور کې قریب دي خپلوان دي هغه در سره خپلولي نه پالي تیم نه پالي، نو بیا دې ته کفاف وایي سر په سر. دا خپلولي نه ده. خپلولي دې ته ویل کېږي، قرابت او صله رحمي دې ته ویل کېږي چې هغه در سره تعلق کاټ کوي، ته به ورسره تعلق جوړئ. صل من قطعك واعف عن ظلمك واحسن الى من اساء اليك. کته در سره کوي خپلولي تیم ورسره کوي، که در سره خپلولي نه پالي تیم نه پالي، نو دا خپلولي نه دې ته کفاف وایي. ليس الواصل بالمكافئ. د حدیث راغلی رسول الله وایي صله رحمي په دې نه کېږي چې تاسو کاغه در سره ښه کوي تم ورسره خپلولي کوي، او کاغه نه کوي، دا نه د صله رحمي. هغه به تعلق کاټ کوي، ته به خپلولي ورسره پالي، ته په دې مکلف. صله رحمي پالل که تعلق در سره کاټ کوي هم ته به ورسره پالي. یو خو عمر ورسره زیاتېږي او بل رزق ورسره زیاتېږي. په فضیلت کې دا خبره شوله وعید متعلق چې کله الله کائنات پیدا کړل مخلوقات کیف یلیق بشان. حدیث کې راځي چې صله رحمي ولګېده د رب العالمین دغه ګنډې ته څه ورته چې د ځان تجدید ته لاس واچو، او الله تعالی ورته څه چل ده ویلې زه تا نه دا سوال کوم چې ما څوک وصل کوي، یعنې چې خپلولي پالي، یا الله خپل رحمت ته وصل کا. او که چېرته ما څوک نه پالي او صله رحمي نه کوي او قرابت او رشته داري خپلولي نه پالي، الله د خپل رحمت نه کاټ. الله دا ورسره منلي. د پولیسورات باندې به خپلولي ولاړي، او دا به الله ته وایي چې خدای پاک چا دنیا کې زه پاللي خپلولي او دوستي کړې ده، خپل وصل ته خپل رحمت ته وصل کا، د جهنم نه تیر کا. او که چا کاټ کړي ما الله جهنم ته وغورځوه، خپل رحمت نه کاټ کا. جنت کو رحمت اثر دی رب العالمین ده. نو خپلولي کې یو پایدې او وعیدونه دا دي. دا ګناه کبیره ده چې خپلولي څوک کاټ کوي. خپلولي سره عادتاً چې کاټ کېږي نو مهاجره هم راځي، ترک کلام. ترک کلام هم ګناه ده چې مسلمان دې مسلمان سره کاټ کوي. حدیث کې راځي که یو کال چا خبره چا سره کاټ کړي، دا داسې ده لکه قتل چې کړی، لکه قتل چې کړی. تعلق کاټ کول خبرې پرې ښودل په یو صورت کې جایز دي چې چا سره ته کینې جګېږي هغه تا ته دعوت د ګناه درکوي،
یا کته ور سره تعلق ساتي تام په ګناه کې اخته کېږي مشکلات درته پیښیږي یعنی د معصیونه ته خامخا په ګناهونو ورځي بیا که تعلق ور سره کاټ کوم خیر ده خو که ګناه نه وي مشکلات نه وي او د دنیا او د دولت او د خپل دبدبي او د وجنه یا د عناد او د حسد د وجنه چا سره خپلولي یا خبرې کاټ کول دا ګناه کبیره ده دا په کار د مسلمانانو ونه کی کله چې خپلولي او یا خبرې بیرته شروع کوي چې چا سلام واچو بس دا خبرې شروع شول یو سلام هم کفایت کوي سره خپل منځ که هغه واخیسته سلام هغه هم له ګناه نه ووت که یې وانخیسته ټوله ګناه په مغه ورغله نو بس دا خو اسانه شوله نو چې چا خپل منځ کې تعلقات وي بالغ سړی وي محاسب وي استاد وي کار دا د خبرې شروع کې خپل منځ کې ځکه چې تر څو پورې د تاسو کینه نه وي وتلي الله تبارک وتعالی په دې ليله القدر کې سړی ته معافي نه کوي چې چا په ځکه کې بل چاته کینه وي حسد وي بغض وي زادلته مسلې دي د نکاح دا دي جناب نور تیر سم وتق الله الذي علاوي تاسو ویری د غزات نه تسالون چې یو تر بل تاسو سوالونه کوي به په اسم دی باندې تعالی په خپل منځ کې والارحام وان تقطعوها د دې نه تاسو ویری چې تاسو سره رحمي کاټ کی ها ان الله كان عليكم رقيبا دا الله تعالی په تاسو باندې حافظ ده وآتوا اليتامى اموالهم محاسرین او استادانو د دې شان نزول دا غطفانی یو سړیو یتیمان وو مالونه د ساتلی وو یتیم بالغ شو تر ته ویل و تر ساده الفاظو کې درته وایم ما ته خپل مال راک تر نه ورکاو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورم چې رسول الله دې سره مې د پلان مالونه دي زه یتیم اوس بالغ شوی ما ته مال او دولت نه راکې دا تر الله تعالی دا آیت نازل کړ کله چې دا آیات نازل شو ترې خبر شو چې ما متعلق الله قرآن نازل کړی دی واطعنا الله واطعنا الرسول بالکل د الله منم د رسول الله منم او زه الله نه پناه غواړم د ګناه کبیره نه دا ګناه کبیره ده نو الله ویل وآتوا اليتامى اموالهم تاسو یتیمانو ته مالونه ورکړئ لاندې خبردار د جاهلیت کې د یتیمانو مالونه په درې طریقو خوړل کېدل یو طریقه دغه وه چې بس یتیم به کشر او غریب په خیر او په شر نه پوهیږي مالونه به خوړل او د خپل د پلا د یتیمانو مال به خپل مصارفو کې به لګول خپل مسلې به حل کول بس خوراک نه ده یو خدای آسان طریقه یو بل چل به د څه ورته جوړو چې یتیمان به په خوراک کې ځان سره شریک کړ نو بیا به خرچه به د خپل بچانو باندې د مال د یتیمانو نه کوله زما په خبره یتیمان ما خرچه به د یتیمانو وه خوړله به په ځان باندې هم په بچیانو دا مې یوه طریقه د خوړلو د مال ده که نه دوه درېم دا ده چې تره وخته به یې بزرګي کوله چې ورته ضرورت به یې نه و پېښې مال ته خو که کله به چېرته موقع راغله پیسو ته به ضرورت مثلا یا د یتیم مال ته به ضرورت و د سره به نه و بس بیا به یې راواخېستې وایي اوس خو یعنې دا خو زه وایم بیا به نو زه دا ویلې چې دا اوس ماته جایز ده ځکه ما ورته ضرورت ده الله دا درې واړه طریقې بندې کړلې چې په یوه طریقه مال نشي خوړلی واورئ دوه خبرې د یتیمانو مال د یتیم متعلق به زه خبره نه کوم د یتیمانو مال خوړل دا ګناه کبیره ده ابن عباس وایي شپږ داسې ګناهونه دي چې الله توبه نه ترې قبلوي چې تر څو پورې خپل مال یتیم ته نه واپس کړي یو د عقل د مال یتیم ده د یتیمانو مالونه خوړل دی نه الله توبه نه قبلوي تر څو چې یتیمانو ته خپل حق نه وي رسېدلی او هغه شپږ ضرورت نشته ده چې نور شپږ پنځه ګناهونه نور کوم وګړي خو د یتیم دغه مالم کېده دویم نمبر کې د یتیمانو مالونه خوړل دا ګناه کبیره ده د قیامت په ورځ باندې چې کوم سړی یتیمانو مالونه خوړلی دا ټول بدن نه به یې اور بادېږي ښه دا یتیمانو خبره به زه کله وکړم چې موږ تاسو داسې یو کور کم پاتې ده چې یتیم کې لرو نه کوم خلک چې د یتیمانو مال حقوق خوري ځمکه غصب کوي مال خوري عزت ته تاوان رسوي د قیامت په ورځ چې الله ته ورځي ټول بدن نه به یې اور بادېږي او دلته یو آیات مستقل راځي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یو مفسر وای ما شل تفسیرونه او شل کتابونه لیکلي
وای ما به کله کتاب لیکم مخکې خو دا صحیح وي دا رنګونو باندې قلمونو باندې داسې قلمونه خو نه وو وای مچ به راته دی ما صحیح باندې مې چې خط لیکه نو مچ به کېناسته په دې قرآن پاک باندې کوم لیکل کول مچ به خپله استفاده ترې کوله په خدای قسم چې ما دا آیات لیکلی دی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما مچان نه ورته راته دي صحیح ته نو د یتیمانو مالونه خوړل چې شي نو د قیامت په ورځ راځي ټول بدن نه به یې اور بادېږي سود الوجوه زرق العیون چې قیامت په ورځ راځي مخونه تک تور شنې سترګې او د تمام بدن یخرج من افواههم النار فینادي المنادي من قبیل الرحمن هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا چې کوم سړی د دنیا کې د یتیمانو مالونه خوړلي ور به له خولې نه ځي خدای به مواز کوي چې دا د یتیمانو مال خوړلی ښه نو خوراک کې چې په هر قسم وي چې د یتیم مال هلاک شي ځمکه یې نیول د یتیمانو په هلاکت مال کې د خوړل د مال دی دلته چې الله عقل ټکی ښودلی ده دا دنیا کې چې څومره کارونه کېږي مرجع بیرته عقل ته راځي خوراک ته راځي ځکه الله معظم المقصود ښودلی هغه مقصود اعظم هغه ښودلی چې په هرې طریقې باندې د یتیم مال پایمالېږي دا ګناه کبیره ده دا سړی ظالم ده حشر به یې کېږي د قیامت په ورځ اور به یې د بدن نه بادېږي انشاءالله په دې مسله باندې پوه شو بدترین کور پرون مې ویلې چې بدترین کور په کورونو کې دا ده چې یتیم سره پکې ظلم کېږي بهترین کور دا ده چې یتیم پکې خوشحاله وي حضرت داود علیه السلام تعالی وایي کن للیتیم کالاب الرحیم یتیم دپاره یو مشفق مهربانه پلار جوړ سه وکن للارمله کزوج شفیق د کونډو دپاره داسې یو مهربانه خاوند جوړ سه لکه ډېر مهربانه خاوند خپلې ښځې سره څومره ښې کوي دقسې د کونډو پالنه هم تاسو وکړئ زما رسول الله وایي چې زه قافل د یتیم چې د یتیمانو پالنه یې کړي د قیامت په ورځ به کاهتین فی الجنه په جنت کې به دغسې یو سره څنګ په څنګ زما په مسله واضح شولی نو الله وایي چې وآتوا الیتامى ورکړئ یتیمانو ته اموالهم مالونه مسلمانانو ورونو یتیم چې دا یو په حیواناتو کې یتیم وي یو یتیم په انسانانو کې وي حیواناتو کې یتیم دې ته ویل کېږي چې عادي یې نه وي مور یې نه دا د حیواناتو یتیم دی ځکه هغه پلار لري نه یو یې نه وي په انسانانو کې یتیم هغه ته ویل کېږي چې پلار یې نه او بعضې داسې هم روایت نقل کړ چې پلار یې هم نه وي نیکه یې هم نه وي بیا یتیم ده نو پلار ټکی یې دا راغلی خو که مور یې وي پلار یې نه وي یتیم ده که پلار یې شته مور یې نشته د یتیم نه ده په دې باندې احکام د یتیم نه جاري کېږي انشاءالله پرې پوه شئ خو یتیم رسول الله وایي لا یتم بعد الحلم یتیموالی وروسته د بلوغ نه نسته سړی چې بالغ سي رسول الله وایي بیا یتیم نه وي ښه اوس دلته کې الله وایي وآتوا الیتامى هسې د خپل ځان خلاصون په خاطر وروسته سبا او بل سبا انشاءالله راځي ولا تؤتوا السفهاء اموالکم الله وایي بیوقوفانو ته مالونه مه ورکوئ چې یو بیوقوف ته سره د عقل نه الله مال نه ورکوي نو یتیم خو دې ته وکړي چې نابالغ وي نو الله موږ ته ولې وایي چې وآتوا الیتامى یتیمانو ته تاسو مالونه حواله کړئ زما په خبره پوه شئ اعتراض مې وکړ جواب دا ده چې دې ته یتیم ویل سوی ده په اعتبار د مکان دا مجازي ده یعنی په مخکې خو یتیم و اوس بالغ سوی ده نو الله په سترګه ورته وکتل او مخکینۍ سترګه باندې وایي یتیمانو ته مالونه ورکړئ ښه که نه چې سړی بالغ سي بیا یتیم نه وي خو الله ولې یتیم ورته ویلی ده په اعتبار د مکان سره مخکې خو یتیم و اوس هم الله ورته وایي یتیمانو ته مال ورکړه وآتوا الیتامى ورکړئ تاسو یتیمانو ته اموالهم مالونه ولا تتبدلوا الخبیث یو رواج دیگر داسې و چې ښه اوسه به د یتیم وکنه دا به یې راواخېسته ځان ته که بېکاره اوسه به یتیم ته ودروله خلکو ته مې چې دا ورکړله چې دا د یتیم ده دا بېکاره اوسه قرا جید شی به راواخېسته یعنې ښه پټی به چې ښځه حاصل به یې کاوه نو هغه به یې ځان ته کوه چې کوم بېکاره هغه ته څه پته لګېدل هغه به یتیمانو پسې ولیکه بیا به یې ویل دغه کار کوو الله دا کار به نه کوي ښه ولا تتبدلوا الخبیث تاسو به نه بدلوي خبیث ردی مال بالطیب په ښه مال باندې جید مال باندې ولې د یتیم ښه مال راخلي ځان ته یې کوي او خبیث مال هغه تږدي دا کار به نه کوي ښه ولا تأكلوا اموالهم تاسو مالونه خو ورکړئ خورئ هم مالونه الى اموالکم الى په معنا د ما سره کې مع اموالکم
سره د خپل مالونو نه دوی به سره ګډ کوي راځي تاغه باچو سره پاند باچو مشترک به خرچه کو هغه به پاند کې خرچه دي کوله چې د یتیم به دوه برخه لګوله یو برخه به د ځان کوله بیا به باشمانو باندې خوړله دا خلط جایز ده اوس یعنی خلط کولای شي وجه داسې قرآن مخکې دویمه سپاره کې دا حکم تیر ده یو یتیمان دي سره خپل بچیان هم خوري یتیمان هم دوی سره مشترک ډوډۍ خوړلی شي خو الله وایي زه مصلح د مفسد نه پیژنم چې دا تاسو خلق د مالونه کوئ د یتیمانو مالونه خپل مالونه سره خلق کوي یو ځای مشترک خوراک کوي پټي زمیندار او دکانداري ټول یو ځای کوي زه د پیژنم چې د فساد د وجې نه کوي که د اصلاح که اصلاح د وجې نه هېڅ مشکلات نه راځي که فساد د وجې نه الله به جزا درکړي بدله الله به عذاب درکړي اوس اصلاح څنګه وسوله صحابه هم داسې وکړل یا رسول الله په هر کور کې یتیم ده خوراک یې ورجودا کو دوی ته تاوان ده دوی کسان لږ خو پخه ډېره کې تاسو پښتو کې پوه کوم پخه ډېره کې هغه پاتې شي ضایع کېږي او که یو ځای ټوله به بیا نه ضایع کېږي نو الله دا ویل که تاسو وایي تخالطوم راغلی ده وایي که تاسو خلق کوئ مالونه د دوی مالونو سره نو خیر ده خو فساد او اصلاح دواړه الله پیژني انشاءالله دې باندې پوه شولې ښه ولا تاكلوا اموالهم تاسو مخري مالونه دي یتیمانو الى اموالكم مع اموالكم سره د خپل مالونو نه انه دا اکل کان حوبا کبیره ذنبا کبیره دا ډیر لوی ګناه ده خدانا مسلمانانو ورونو دلته بیا د خزو مسله راغله دغه ورور چې لیکلي دي شغار مسله بدل مونږ ورته وایي شغار ته بدل وایي بدل شته او کنه شته دا ان شاء الله په خپل ځای کې راځي مسله دا به کوم خور پیسې اخیستل هغه ته څنګه حکم کوي چې اخیستل جایز کنه جایز کدا چاته خور ورته تحصیل ښکاری نو بیا اصل خرڅول ګناه کبیره ده او خلق دې وایي خو په ورولې می په دې مسله نو خور نور لرولو کې دا خلق عرف عادت کې چې د مولایانو غلطيږي او تاسو ځانونه غلطوي کله کله چې دلته کې د من خلق ولور اخلي ولور ورته وایي کنه د خور نور پیسې داسې تعبیر وکم وای دا زه مهر اخلم ورته وای کني وای کنه څنګه پیغلی اسی وای نو خاطر خور نور پیسې اخلي وخت مهر کې اخلي کنه وای دا مهر ده تاسو رښتیا وای چې بیا نکاح تړي عقد نکاح کې بیا دغه درې څلور لکه یادې کال ته زر 2000 یادې ټول جواب راکړي سمغه کېږي هغه 2000 یادې هغه 2000 سره هغه یادې کچیرته تاسو نه عقلي پوښتنه کوم کچیرته دا مہر وي دا 2-3 سره چې دا مولای په نکاح کې دی هغه د پلار چې اخیست هغه څه شي سو په پوسوي او کاغه مہر وي دغه به څه شي ده تاسو په خپل غلطیا باندې سر پوي سو کنه ګوره دا چل جوړو وای زه خو دا خور نور ته د پیسې اخلم مارا دي غږ پر کوي تا کار څه دکې ته خو د خپل نور نه پردې سره ته زه سره برابر دي د متعلق دي خزي عزت لپاره تم غوا په نکاح کې جوړې دای سي پلار زم جوړې دای سي نو تاسو می په عقلي ته جواب وکړي کدا خرڅېدل نوي بيع نوي هغه روپۍ چې 2-3 لکه 15 لکه زه خبرې کوم 15 لکه باندې دا پیسې کا چیرته مہر وي د مولای ولی په عقد نکاح کې نه یادي چې په نکاح شرعي محمدي سره په عوض دومره مہر شرعي کې ما درکړې و درکړه دته د آیات کې کړه او کچیرته هغه مہر نوي دلته دا مہر چې د مولای په غلطه مولایانم دوی چې هغه خپل پیسو ته هم هغه یې نش بیا کور ورڅو کوي دغه مہر مقرر کړ شریعت نه پټنه نه کوي چې دا کومه ته مقرر کې دا شریعت نه دا جایز ده او کنه دا جایز دې له پټنه کې چې سره جوړې کې په اجرا کې ښا بس نکاح وتړي الله دې غر کې نو ګوري دا داسې غلطول دي دا اصل خرڅول دي حرام قطعي ده ګناه کبیره ده اصل خرڅول ګناه کبیره ده د الله په جنگ کې واقع ده سره دا به دا چې زه خور نور ته سامان پکوم خور نور ته سامان ته ولې پکې دا خو خوان اجازه نشته خو د عقد عادت دی وجنه تا درکې دا خزه دی غدا کچی ورته کی مغه به ورته کی کلی ورته کی مغه به ورته کی بیا چې ته دا خور نور ته پیسې اخلي دا خور نور دې پټنه کړی دا چې زه تا خوان نه پیسې راخلم دې تا دې پاره راخلم چې دومره سامان درته وکما ګوره دا غلطه وایي خلکو تاسو خپل ځانونه غلطوي ولیکن الله سره ورانه مکوي چې دا وربر نه ده دا قتل ورور د حرام ده ګناه کبیره ده اصل ناس خرڅېدل ښا
بهرحال او د شغار مسله د زمواري ما شغار مسله په مابد کې ان شاء الله راځي مسلې د نکاح هغه درته کوم شغار بدل ته وي بدل جایز کنه خدا مخلاص کدا خو دمو ګوره حدیث کې راځي لا شغار په اسلام کې شغار نه تاسو دې مسلې ته شو حدیث کې راځي رسول الله چې بدل په اسلام کې نشته ده خو هغه بدل او د موږ تاسو د عرف عادت بدل بیل ده بدل ورته وي کنه پښتو کې ها دا بیل ده الته کې یو بوزعه په مقابله د بل بوزعه کې ورکول کېدل یعنی د وی زنانه بوزعه دا به محل د بل موزعه هغه شغار اسلام کې نشته ده دا موږ تاسو کو دا بدل سره ده نه د مستقل د هر یو بیل نکاح تړل کیږي بیل هر یو ته مہر مقرر کیږي ان شاء الله ما په خبره پوه شئ الته کې دا شغار نه د کچلا موږ تاسو دا شغار نه ده خو حسن جان شیخ صاحب د موږ استاد ده هغه به ویل سیاره زوړ چې شغار اسلام کې نشته ده زمله ور سره موافقي خو هغه د موږ د بد عملو د وجه نه زور سره چې بدل ونسی کړه وجه دا چې پښتو کې یو ظلم روان ده چې د چا خور نور چا کر واده سي هغه یا بد اخلاق وي یا څه مشکل لري بیا بالمقابل راضي دا بل نه تاسو انتقام دی نه اخیستل کیږي نو دا په اسلام کې سره په کفر کې دا کار بیا نو کدا سي کارونه کیږي شغار بیا زم وایم چې دا شغار دی بیان کیږي او اکثر د موږ تاسو په کورونه کې د کیږي چې یوې سره ظلم کیږي مثلا بل سره کوي ولا تزر وازره وزر اخرى ولدي یو دی بل ګناه باندې نسی دا خو د مسلمان کار سره ده نه اسلام کې شته نه قران کې شته په حدیث رسول الله کې او کدا کار کیږي او کدا سي نه کیږي چې ظلم نو ور سره کیږي ډیر موږ د کورونه لرو چې بدلونه کړی د ډیر ښه ژوندۍ تیری یا کوي سره زیاته ظلم کیږي دا بل سره بیا نه کوي دا متدین کوي کوکه خبره بداوي حسن بصري رحمه الله ته سره راغی ويخون مبالغه د چاته ورکو نو دای د شغله بیا ورته وي یو پرهیزګار سره ورته وګوره متقی ته ورکه وای دا ولي وی ګوره کډوړه راغله نو بیا هو کدي خزو خوان مس کې جوړ راغله ما خبره ته سوچ کې وای ډیر ښه ژوندۍ تیری خو کبیا جوړ را نغله ظلم نو ور سره کوي او چې فاسق پاجي وي کډوړه راغله خو ډیره کډوړه را نغله بیا ظلم ور سره کوي زما په خبره کوی شي کنه او که پرهیزګار سره وي متقی سره وي کډوړه را نغله نه هغه قانون ور سره کوي چې الله او رسول ویلي او ظلم بیا نو ور سره کوي زما په خبره ان شاء الله کوی شي که خبره ده چې قرآن حدیث کې حضرت ابو هريره رسول الله وي فاصفر بذات دین تربت یداکا په نکاح کې مالدار باندې تشریح کو مالدار کې د غټ کار وي مالدار کې مالدار سره خوشاله نشي چې متقی سړي سره کې خیر د غریب ته ورکوي چې متقی پرهیزګار سړی وي دوه سره دوستی کوي خد دوستی بم تیریږي او ګور دلته قرابت راځي صله رحمی راځي مالدار سره سیسفي کنه بیا ډېر ستونزې درته پیدا کیږي زبې ستونزې نه بیان تاسو خپل ماهر یې ښه نو دلته خدای ما ټکی بیا نه پاتې شوخه نو به هر حال شغار په اسلام کې نشته ده نو سبب بیا نور وضاحت وکړو نو به هر حال زه ان شاء الله به سبب وضاحت وکړو او یو خور بدل اسلام کې اسلامون کو دا شغار نه ده د اسلام کې دا جایز ده خو لیکن ما تاسو خبرو کې مشکلات ډېر لري کدا چې ظلمونه کېږي مې کوي او دویم نمبر کې دا وایي چې ولور نو هغه بیا تاسو تعلق سره کدا خرڅول وي نو بیا حرام اصل باندې خرڅول او کبیا دا ولور نوی مہر وي بیا جایز ده خو مہر کې هم بیا دومره ده چې مہر کې غلو دون نه ده پکار ګوري خلکو زما دا مشوره دي نظام په سطح ده چې خزي دي ارزانه کی چې زمونږ ځوانان په ودونو سي ډېر د فساداتو مخنیوي کیږي ورسره د نظام په سطح دا خبره کوم مشوره مم دادا چې په کار دادا چې په قومونو کې دا ذهن سازي وکي چې خو لور دې وکي یو خدای د رسول الله مبارک نکاح د تناکح او توالد بل موجوده دور کې وسایل دي چې د کور اینه پردونه هم خلک بهر کارونه کولای شي نو فساد ډیر کې راځي په کار د قومونو کې خزي ارزانه سي ودونو کې دودونه دا ډیر کم کټ باندې سي موږ تاسو ډیر ځوانان ډیر پیغلې دي نه پاتې دي
چې واده اسباب برابروي چې حدود نشي کولای، لکه حاجیان صاحبان حج پیسې لري د ټیکټ جاتلل راتلل، خو دلته کې دا د مولایانو جانمازونه نشي پوره کولای، تا ته تسبیح نشي پوره کولای او خیرات نشي کولای، دا حجي د فرض نه فاتې ده. همداسې ده که نه ده؟ نو دا ډېر ځوانان د موږ ودونه د دودونو د وجې نه پاتې دي. لاړ په عربو کې خواري کې غریب چغه راسي، هغه بیا د خوځېدو نه وي چې د عربو ګرمي ووایي که نه، بیا د خوځېدو نه وي. نو دا مې تاسو ته خوښه ده چې واده ډېر ساده طریقې سره وکړي. ګوره ځکه د رسول الله د ودونو تشریح درته کوم که نه، رسول الله واده ولیمه په ستوانو هم تېره کړې ده. نو دغه په لاره کې ولیمه کړې ده، د ام سلمې په لاره کې وکړې ده، حضرت صفیه په لاره کې کړې ده، مدینې ته نه راغلي. او کله کله زه داسې وایم هسې یوه خبره وکړو نورې بندونو، یو صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي واده دې کړی ده؟ وایي هو. رسول الله سره په یو جماعت کې مونځ کوي، جلیل القدر صحابي ده، خو رسول الله خبر نه ده. د رسول الله د کور نه یوه جنۍ ودېږي، پوښتنه کوي وایي واده شوله؟ دا سادهتوب ته سوچته ده، دومره په سادګۍ باندې واده تېرېږي. رښتیا خبرې کوي. دا واده یو حق ده که نه ده واقع؟ په بازار کې چې ته یو بوجي وړه اخلې، څو خبرې چې راځي مشوره پرې وکړو. د دغه بوجي اخیستلو او د عقد نکاح څه فرق ده منځ کې؟ او ولیمه ورکه زه منم، سنت ده ولیمه، خو دغسې ولیمه خو موږ ته رسول الله نه ده ښودلې لکه دا اتې چې کومې ورکوې ښه، ولې که ته د عرف عادت موافق ولیمه نشي ورکولی، سود هم کوي که نه، سود کوي، هغه ولیمه برابروي، زه بیا به دا واده نه وي. نو خیر به هر حال نو ښه خبره دا ده چې خور لور او ودونو کې ډېر احتیاط وشي، دودونه پرېښودل شي، د ودونو کچه د قیمت راکمه کړلی شي. ولور خو هسې اخلي، خو کچه دې راکمه کړي چې د موږ دا معاشره او دا ملک الحمدلله خدای په دین باندې آباد کړي او حلاله نکاح موږ بچیان پیدا کړو او دغه نظام په پښو باندې ودرېږي. که دغسې وي او دوجي کړي، پیغله به په کور کې پاتې وي بغیر د خاوند نه، خاوند به بهر ګرځي او ډېر فسادات به هم راځي. نو ښه خبره به دا وي چې دا دودونه او په ولور ورته وایي دغه راکم کړلی شي، انشاءالله معاشره کې به ډېر غټ اصلاح راسي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. یا الله په دې ناس مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي، د دې مجلس ټول مقاصد شریعه مشرفه وګرځي. الله دا مجلس ټول مغفور و مرحوم وګرځي. الله زموږ ټول صغایر کبایر ګناهونه معاف کړي. یا الله حکم قول په کې ستا رضا وي، خدای موږ ټول د توفیق مزید نصیب کړي. الله ټول حرکات سکنات اقوال افعال خدای ستا د رضا لپاره وګرځي. الله موږ عادت کو خدای ته رانه په عبادت قبول کړي، په بدل کې موږ ټول تخپل رضا لقاء وصال په دنیا او آخرت نصیب کړي. دې مجلس کې د چا مقاصد شریعه الله د خپل خزانه غیب نه پوره کړي، د چا مشکلات او پریشانی الله خوشالي پې راولي، د چا اختلافات خدای په الفت باندې بدل کړي، د چا دښمنیګانې خدای په دوستۍ بدل کړي. الله دغه نظام جاری دائم ساری ولري. د امارت کشران مشران ټول صالحان کې په تقوا باندې الله سنبال کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.